وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا الله رب العزت په توفیق سره او داغه په رحم او کرم سره د کتاب عمدة الاحکام د شرح په سلسله کې دا درسونه او پای کې من کتاب الطهاره بیانو د طهارت مسائل. او د طهارت په مسائلو کې یو څو حدیثونه پاتې شوي دي او به انشاءالله شروع کوو کتاب الصلاة د منځه مسائل. او په دې طریقې سره به دا سلسله روانې د الله په توفیق سره د زکات مسائل، د عمرې او د حج مسائل، معاملات، نکاح، طلاق، بیع، یو شی خرڅول، اغستل، دا ټولې مسئلې به په دې ترتیب سره راځي که الله ژوند راکړو او توفیق یې راکړو. ځکه چې هر څه د الله رب العزت په توفیق سره کیږي. او ځکه مشهور یو ذکر دی چې موږ وایو لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله معنی دا ده چې نشتی طاقت زمونږ او نه زمونږ څه وس شتي د عبادت ته کولو او د ګناه د پرېښودو مګر دا چې الله طاقت راکړي. یعنی نه زمونږ څه وس شتي او طاقت شتي د عبادت ته کولو، نه د ګناه د پرېښودو مګر دا چې الله راله طاقت راکړي. دا هر څه د الله په توفیق سره کیږي او د هغه په رحم او کرم سره کیږي. بار بار زه دا خبره دا نصیحت کوم د ملګرو ته، عام مسلمانانو ته چې چېرته په خپل عبادت باندې به دوکه کیږي نه، او نه به عبادت ته په دې نظر ګوري چې دا ډیر دی. الله رسول صلی الله علیه وسلم ته وایي ولا تمنن تستکثر. یعنی رسول صلی الله علیه وسلم ته الله دا خبره ذکر کړې ده چې دا خپل عمل ډیر مه ګڼه. نو سوال دا دی چې هغه انسان ته چې د هغه په شان عبادت چلا کړی نه دی او هغه ته الله وایي چې ته خپل عبادت ډیر مه ګڼه، نو بل څوک دی چې هغه به یې ډېر وګڼي. او بیا سره پاسه 1400 کاله بعد یو مسلمان یو هغه په فتنو کې ډوب پروت یو ګډوډ، او بیا هغه مسلمان د خپل دینداري ثباتي چې زه څوک یم او زه دا کوم او زه دغه کوم. مؤمنان، تقوادار، پرهیزګاره خلک همیشه ځان ملامته کوي، همیشه یاره که دومره نیکیانې وکړي که نه لکه د وحود دا غر چې څو پیرې کې، نو بیا هم دی دوه کاره کوي. یو د خپل عبادت ته پټولو کوشش کوي او دویم د خپل عبادات دا ورته ډېر لږ ښکاري او یریږي په دې چې الله به رانه قبول کړي او که نه. که ډېر دي کړي دي او الله درنه قبول نه کړي، نو چې لږ دي کړي دي او هغه لږ درنه الله قبول نه کړي، نو خبره مې دې پر راواغستې چې که چېرته الله توفیق راکړو نو دا خبرې به بیان کړو. او چې الله توفیق ورنه کړي نو نه بیانونکی بیانولی شي او نه اورېدونکی اورېدی شي او نه لیکونکی لیکلی شي. یو شان ګوره د مسلمانان تو ګوره ټول مسلمانانو دینداري یو شان نه ده، حالانکه یو شان انسانان دي او هر یو د کلمې دعوه کوي، هر یو دا وایي زه مسلمان یم، خو ټول په دینداري کې یو شان نه دي. نو د هر چا د توفیق نه میلاویږي. یعنې یو سپین ږیری سړی په ګناهونو کې اخته وي، سپین ږیری چې د هغه ځواني هم ختمه ده، د هغه رنګ هم ختم دی، د هغه ښایست هم ختم دی، د هغه زور هم ختم دی. او یو ځوان هلک په سره ځوانۍ کې او هغه ښایست هم شتي، زور هم شتي، شهوت هم شتي،
او هغه د الله بندګي کوي نو دا توفیق دی د الله طرف نه کنه د ځوان خپل کمال دی دا توفیق د الله طرف نه ځواني کې یو سړی د الله بندګي کوي هغه سپینګیری نه کوي نو دا ټول توفیق د الله سبحانه وتعالی طرف نه الله دې موږ له توفیق راکړي د هغه د راضي کولو او الله دې موږ له توفیق راکړي د دین د بیانولو او د هغې د اورېدو په هغې باندې د عمل کولو ډېر اوچت نعمت الله موږ ته راکړی چې په دې زمانه کې د یو سړي تعلق هغه د الله د دین سره وي د فیسبوک او د یوټیوب او د ټیک ټاک په زمانه کې او د فحاشۍ او د حرامو او نور داسې ډېر کارونه چې هغه عام شوي دي په داسې وخت کې یو سړی د الله عبادت کوي او د الله دین یې زده کوي او د الله دین بیانوي دا د اوچت نعمت دی د الله سبحانه وتعالی طرف اوچت نعمت یعنې بل کم نعمت به ته یادوي دې وخت کې دا اوچت نعمت دی چې بیا په دې باندې یو سړی مړ شي دا څومره اوچت نعمت دی په نن سبا وخت کې چې څوک د ایمان قبر ته سلامت ویسي نو دا ډېره غټه ګټه ده ځکه چې دا فتنې دومره ډېرې چې سړي د ایمان ګډوډ کوي او بیا یو سړی مړ شي په ایمان او په اسلام باندې او آخري وخته پورې د په الله باندې ایمان مضبوط او دی دیندار او په داسې وخت کې چې سوځي دا یو اوچت نعمت دی الله سبحانه وتعالی طرف خو دا هله انسان ته په نصیب کېږي چې کله سړی همیشه په ښه طریقه روان وي ځکه د مرګ خو څه پته نه لګي اوس که موږ ته دا پته وي چېرې دا مرګ 2 کاله بعد دی 2 کاله بعد به هم ښه کار شروع کړی یا 10 کاله بعد نو کیدای شي یو ګنټه بعد یو نیمه ګنټه یو منټ بعد نو هر وخت به ته یا د الله په عباداتو کې ځان مصروف ساتي او که چېرته یو مباح او دنیوي کار کوې هم چې هغه د الله د شریعت خلاف نه وي دا به ته همیشه خیال ساتي که دا غواړي چې ستا دنه په داسې حال کې وځي چې الله تا نه راضي که دا غواړي اله نو الله دې موږ ته د عباداتو توفیق راکړي او الله دې موږ د فتنو نه وساتي او رب العالمین دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې کله الله زموږ نه راضي موږ باب الحیض شروع کړی او د حیض او د استحاضې مسایل په کې یو څو حدیثونه پاتې شوي دي ډېر اهم او بعض غټ مسایل د هغې وضاحت شوی او د هغې بیان شوی او په تیر شوي درس کې چې دا حدیثونه ختم شي په دې پسې بیا کتاب الصلاة شروع کېږي د مانځه مسایل دا د عائشة رضی الله عنها روایت دی أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين أم حبيبة رضي الله عنها بنت جحش دا أم حبيبة چې کومه یادیږي دا بنت جحش دا د جحش لور او دا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بیبي ده پیژنې عبد الرحمن بن عوف کې څه نوم چې ته اورېدلی چې نوم اورېدلی نور تپوس نه کوو چې نوم اورېدلی دا د عبدالرحمن بن عوف دغه مشهور صحابي بیبي ده او د زینب بنت جحش رضی الله عنها خور ده چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي ده د زینب بنت جحش خور ده ام حبیبه بنت جحش وایي چې استحیضت 7 سنین په دې باندې د استحاضې د بیماري 7 کاله وه او موږ تېر شوي درس کې دا خبره کړې وه چې حیض او استحاضه کې فرق دی استحاضې د وینه د رګ وینه دا کله به زنانو باندې اوږد وخت پورې راځي نو په دې باندې 7 کاله دا بیماري وه په دې ام حبیبه باندې او دا دلیل دی په دې باندې چې دین په مسایل بیانولو کې به حیا هغه نه کړي دا واضحه خبره کې عایشه رضی الله عنها چې ام حبیبه په هغې باندې دا بیماري وه نو 7 کاله او داسې عیب خو نه دی چې یاره دا څنګه یو دا الله له طرف نه رګ وینه وه په هغې راتله مسله دا نه ده چې ولې په هغې وینه راتله وینه خو دا خو د الله له طرف نه د بدن زمونږ چې کوم دی چې سال له وړقه پکې کېږي کله انسان بیمار شي دا هم یو بیماري ده اوس سوال دا دی چې که چېرته داسې حالات راشي نو کې به سره تپوس دا پکار دی دا نه چې دا څنګه او دا یو ولې بیان کړه دا بیان دې دپاره کړه عایشه رضی الله عنها
چې امت ته پته ولګي که داسې مسله راشي نو صبر کوي. فسألت رسول الله صلی الله علیه وسلم عن ذلك، نو رسول صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو. ګوره دین زده کې به دا خلک پټوي نه مسلې. دا زنانه تپوس کوي د رسول صلی الله علیه وسلم، یا رسول الله دا وینه په ما داسې راځي. دا مطلب نه دی چې 2 کاله پرې دا وینه و بیا یې تپوس وکړو. دا د منلو خبره چې 2 کاله یې تپوس نه دی کړی، یعنې معنی دا چې په هغې باندې دا وینه 2 کاله وه، دغه وخت هغې تپوس هم کړی دی. نو تپوس دلته دی. او زمونږ په خلکو کې مشکل دا دی، یعنې یو عامه مسله وایي، زمونږ خواله کسان راشي بس دی به دا خبره بنګ بنګ به کوي، خبره به نه واضحه کوي. لکه صفا خبره وکړه سی چل دی سی چل. نو زه ورته هم په دې ګوره زه تاله صفا جواب هم نشم درکولی، او که بالپره زه تاله جواب درکم نو الله ما نه رانیسي، ځکه چې زه به ستا د خبرې مطابق تاله جواب درکوم. که تا پکې اخوا دېخوا کړي دي ته ځینې ووایې، ځکه چې زه نه حلال حرامولی شم او نه حرام حلالولی شم. خو تا چې ما ته دا کومه قصه وکړه د هغې مطابق به تاله جواب درکړم. نو بعض به راشي مثال کې ښځې له طلاق ورکړه، هغه ما ښځې ته ټکي ویلو. څه ټکي دي ویلو؟ ټکي هو اگر هغه ما څه الفاظ ویلو. نو الفاظ خو وایي چې زه خو دله جواب درکړم که چې دا الفاظ د طلاق دي او که نه دي، او چې په هغه ټیم دې وي تا سره دا سوچ نه و چې اوس ته کله به ټکي مې ویلي او کله به الفاظ مې ویلي. مسله پټول د مسلې حل نه دی. حل یې څه دی؟ راښکاره یې که ډاکټر ته، څنګه چې د بدن ډاکټر دي داسې د دین ډاکټر دي. نو ته چې ډاکټر صاحب خواله ورشي د بدن بیماري ستا اوس یعنې معدې مسله ده یا د ګردې مسله یا د کولمو، اول ته ته بنګ بنګ کېږي که نه، نو هغه خو ستا به قصه پوه نه شو. تا له به یو داسې دوایي درکړي چې هغه به کېدای شي تا له مناسب هم نه وي. ته ورته صفا خبره وکړي چې زما دا مسله ده. زموږ خلک ګوره هغه ډاکټران ته هم مسلې پټوي. پښتنو کې دواړو طرفونو ته مسله ده، که دین مسلې هغه به هم پټوي چې دی وایي چې بس ګزاره وشي. او ډاکټر ته هم یعنې بعض مسلې داسې چې هغه داسې پیچیده غونته کړي، دا هم دې ډاکټر ته صفا نه بیانوي. زما خبره غلطه یاره دا به اوس څنګه او دا خو نو دې ډاکټر ته سرسري خبرې وکړي، هغه ورته دوايي ورکړي، دوايي د ده مناسب دی. دغه شیان چې کله ته یو عالم خواله ورشي ته به خپله خبره صفا کړي. او عالم مثال د امتي دپاره داسې لکه پلار او بچی. نو بچی خپل پلار ته مسله صفا به بیانوي، ځکه چې هغه خیرخوا دی. نو دغه شیان چې کله یو عالم له ورشي مسله به ورته صفا بیانوي چې زما دا مسله ده، د دې به څه دي. نو په دې څه ته سپک نه ښکاري. دا مسلې ټولو ته راځي، دا ټولو انسانانو ته راپېښېږي. د هغې بیا موږ معلومات کوو قرآن او حدیث کې. اوس قرآن او حدیث کې چې دا بیان شوي دي، ولې؟ ځکه چې دا راپېښېدونکي دي د انسانانو ته، نو بیان یې راغی. داسې د پیریانو دپاره نه بیان شوي چې د پیریانو مسایل دي. دا موږ ته راځي، زموږ په معاشره کې دي، یا زموږ د زنانو مسایل دي، یا زموږ دي، یا زموږ د بچو دي، زموږ د مالونو، زموږ د وینو، زموږ د عزتونو، ټول ته که بس دی که. ځکه چې دین راغلی دې دپاره دی چې زموږ د عقیدې خیال وساتلی شي، زموږ د عزت، زموږ د نسب، زموږ د مال، زموږ د وینې. نو دلته اوس د ام حبیبه رسول صلی الله علیه وسلم د ښه صفا خبره وکړه چې یا رسول الله په ما باندې استحاضې د وینه راځي او هر وخي، نو زه به څه کومه؟ فامرها ان تغتسل. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ووایي چې غسل کوه. فکانت تغتسل لکل صلاه، نو هغې به هر مانځه لپاره غسل کوه. دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا روایت دی. دلته مسله دا ده چې هغې به غسل کوو هر مانځه ته. دا طریقه یاده کوي چې کله یو زنانه باندې همیشه بیماري د دې یو څو مرتبې دي، دا به څه کوي څه به نه کوي. په دې باندې لازم دا دي چې هر مانځه دپاره به اودس چاردام کوي. لکه مخکې حدیثونه تېر شوي، هر مانځه دپاره اودس چاردام. لکه مازدیګر لمونځ کوي
چاردام به وکړي ماښام دپاره چاردام او دا مسله د هغه چا دپاره هم ده چې چا نه د میچازو قطرې ځي په مخ یا د چا نه هوا وځي یا بله بیماري شي په مخه د اودس ماتېږي د هغه ټولو دا مسله ده څنګه چې دې زنانه دا مسله ده هر مانځه ته به اودس چاردام کوي په دې باندې به فرض مونځ وکړي چې ورسره نفل کې هغه دې وکړي تلاوتونه کې هر څه چې کوي ودې کړي بیا چې بل منځه وخت راغی او بل مونځ کوي نو بیا به اودس کوي یو طریقه دا ده دویمه طریقه حدیثونو کې دا ښویې شوې ده چې دا د غسل کوي هر مانځله او دا ګران کار دی او لازم نه دی درېیمه طریقه دا ښویې شوې ده چې دوه مونځونه به یو ځای کوي او د دې دپاره به غسل کوي نو څو غسلونه پرې راځي درې ماښام ماسخوتن یو ځای کوي او ماسپښین او مازدیګر یو ځای کولی شي دا مسله ډېرو ځوانانو ته نه ده معلومه ځکه چې موږ د دین نه لرې یو نو دا د هغوی دپاره اسانتیا ده دا دوه مونځونه به څنګه یو ځای کوي دا داسې نه وي څنګه چې سفر کې یو ځای کوي چې هر ټیم وکړو نه د اولنی مونځ به اخرني وخت له راولي او دا دویم مونځ به په اولني وخت کې وکړي دواړه جمع شو لکه ماسپښین د منځه وخت ختمیږي که نه د اخري وخت کې به دا کوم مونځ وکړي ماسپښین ورپسې به مازدیګر نو چې دوه مونځونه یو ځای کوي نو بیا به څه کوي بیا به غسل کوي او که هر مونځ جدا کوي نو بیا اودس چاردام پې لازم دی هر منځه دپاره اودس چاردام دا لازم دی دې سره بله اهمه مسله چې تعلق ساتي هغه ده چې کمې زنانه باندې د استحاضې د بیماري د رګ د وینه پرې راځي په مخه دا داسې نه ده څنګه چې زنانه باندې د حیض بیماري راځي دا به روژه هم نیسي دا به مونځ هم کوي دا به روژه هم نیسي دا اعتکاف هم کولی شي دا د قرآن تلاوت به هم کوي دا د قرآن له لاس هم ورولی شي دا د تلاوت سجده به هم لګوي دا د شکر سجده هم لګولی شي او ټول عبادات به کوي لکه څنګه چې یو پاک انسان یا یو پاکه زنانه نو د حیض او دې مسله جدا ده دلته دا مسله هم ده چې د دې سره خاوند کوروالی هم کولی شي دې سره خاوند کوروالی هم کولی شي ځکه چې حدیثونو کې رسول صلی الله علیه وسلم د دې نه منع نه ده کړې او سبحان الله صحابه کرامو د بیبیانې چې دي په دوی کې 11 زنانو په باره کې راځي چې په هغو باندې دا بیماري وه 11 زنانه او د رسول صلی الله علیه وسلم نه نه دي نقل چې هغه صحابه کرامو ته ویلي چې دې زنانو نه ځان لرې ساتئ او رسول صلی الله علیه وسلم راغلی و د دین د بیانولو لپاره دا نشي کېدی چې رسول صلی الله علیه وسلم د یو مسله په امت کې ویني هغو ته د ضرورت وي او هغه دې نه بیانوي د هغه ذمهواري او بیانول نو چې کله یو زنانه باندې د استحاضې د بیماري نو خاوند ورسره کوروالی کولی شي د هغې نه بعد روایت ته عن عائشة رضی الله عنها عائشه رضی الله عنها وی كنت اغتسل انا ورسول الله صلی الله علیه وسلم من اناء واحد کلانا جنوب ما او رسول صلی الله علیه وسلم من به یو ځای غسل کوو کلانا جنوب او موږ دواړه به د جنابت په حالات کې وو اوس د دې ځای نه دا مسله تاته بیانوي چې یو زنانه باندې د حیض د بیماري راشي نو خاوند د دې سره څومره حد کې تعلق ساتلی شي او زموږ دا دین دومره ښایسته دین دی لکه یهودو کې دا مسله وه مدینه کې چې کوم یهود اوسېدو د هغوی دا طریقه وه چې کومه زنانه باندې بیماري راشي دا مهواري نو دا به د کور نه بهر اوسېده دې نه به یو خیمه جوړه کړه او دا به هلته ناسته وه او ګندګي به وه او نه به یې څوک خواله ورتلو نه به دا ډوډۍ د دوی سره یو ځای خوري نه به دې له لاس وروړي دا د هغوی طریقه وه د نصاراو طریقه دا وه د عیسایانو چې دوی به په دغه ګندګۍ کې ورسره کوروالی هم کوو نو افراط او تفریط زمونږ شریعت هغه الحمدلله منځ کې دی چې نه کوروالی ورسره نشي کولی ځکه چې دغه وینه ګنده ده هر چې هغې سره ناسته پاسته ده نو دا ورسره کولی شي داسې بدن خو پلیت نه دی چې د هغې نه دا پلیتي بهیږي
او بل دا چې دا خبر د هغې په لاس کې خو نه ده لکه رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي چې ذلک شیء کتبه الله علی بنات آدم دا یو خبر ده چې الله د آدم علیه السلام په لوڼو باندې لیکلې ده او په هغوی راځي نو په دې کې د آدم علیه السلام د لوڼو څه ګناه ده څه ګناه پکې شته د هغوی په اختیار خو نه ده دا خو د هغوی او دا د هغوی یعنی څه عیب هم نه دی تېر شوي درس کې موږ دا خبره بیان کړې دا د زنانو عیب نه دی بلکې دا زنانو کومو زنانو باندې چې دا راځي دا د عیب نه پاکه ده نه راتګي عیب دی خو د هغې په بنیاد باندې د زنانه نه کرکه کول او د هغې سره تعلقات ختمول او هغې خوراک څښاک د هغې نه بندول او لرې کول او هغې ته د یو څاروي او د زناور په نظر کته دا ظلم دی نو الله آیتونه نازل کړو چې ای نبي دوی ته نه تپوس کې سوره بقره کې د حیض په باره کې ورته ووایي چې دا ګندګي ده د دې په دوران کې به ښځې ته نه نږدې کېږي بس دا پابندي ولګېده د دې نه علاوه پابندي هغه نشته او بعض صحابه کرام رالو په رسول صلی الله علیه وسلم پسې لکه عباد بن بشر او اسید رضی الله عنهم هغوی چې کله ولیدو چې د یهود یعنی د زنانو نه سمه کرکه کوي په دې ورځو کې نو هغوی دا غوښته چې موږ د یهودو مخالفت وکړو موږ ته شریعت ځای په ځای د یهودو د مخالفت ویلي نو هغوی یا رسول الله که ستاسو اجازت وي کوروالی به ورسره کوو ولې چې د یهودو مخالفت راشي موږ به ورسره منډه کوروالی هم کوو رسول الله وسلم په دې خبره غوسه شو چې نه کوروالي نه معنا ده ها د یهودو مخالفت راځي که نه موږ د زنانو سره نور تعلق هغه ساتو زنانه نه کرکه نه کوو موږ سره کور کې دننه اوسېږي دې کې د یهودو مخالفت او د نصاراو مخالفت هم راغی چې هغوی په دغه ګندګۍ کې کوروالی هم کوي نو موږ کوروالی په دغه ګندګۍ کې نه کوو او څومره ښایسته دین دی رب العالمین دی موږ له مرګ په دې دین باندې راولي دا اوس د عایشه رضی الله عنها روایت یې راوړو صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی چې ما او رسول الله وسلم به یو ځای غسل کوو او موږ دواړه به د جنابت په حالت کې او دا مسله تفصیلا مخکې تېره شوې ده چې ښځه او خاوند یو ځای غسل کولی شي او د یو بل هغه اوبه استعمالولی شي چې کمې اوبه د هغه د استعمال نه پاتې شوي دي لکه یو سړي اوبه استعمال کړه د پاتې شوې زنانې استعمالولی شي زنانه اوبه استعمال کړه نورې د پاتې شوې سړی استعمالولی شي دې باندې مخکې تفصیل تېر شوی دی د هغې نه بعد حدیث راوړی عن عائشة رضی الله عنها عائشه وایي قالت وكان يأمرني فأتزر رسول صلی الله علیه وسلم به ما ته امر وکړو فأتزر اتزر معنی چې ما به یو څادر د ځان نه تاو کړو د لنګ په شکل کې فیباشرني وانا حائض بیا به رسول الله وسلم ما سره میلاویدو او زه به د حیض په حالات کې وم خدای نه مخکې به ما ته امر وکړو چې فأتزر ما به د ځان نه یو کپړه یو څادر هغه تاو کړو ځکه حدیث کې دا راځي د رسول صلی الله علیه وسلم پسې یو صحابي راغی چې یا رسول الله زه په دې ورځو کې د زنانه سره کوروالی کولی شم او که نه رسول صلی الله علیه وسلم منع کړو نو د نامنه بره او د زنګون نه لاندې یو سړی د خپلې ښځې سره چې هر څه کوي کولی شي خو کوروالی نه د دغه ځینه به ځان لرې ساتي او ځکه حدیث کې دا راځي امام مسلم راوړی د عایشه رضی الله عنها وی ما به اوبه وڅکي په یو لوښي باندې او زه به د حیض په بیمارۍ وم یعنې په ما باندې به د حیض بیماري وه بیا به ما دغه لوښی رسول صلی الله علیه وسلم له ورکو او هغه به په هغه ځي باندې خوله کېښوده کوم ځینه چې به ما اوبه څکلې وي دا مطلب نه چې یو زنانه بیماره ده بس د دې یعنې لوښی به نه استعمالوي او د دې د کپړو نه به ځان لرې ساتي او دې د بدن نه دا نشتی بلکې بیا دغه حدیث کې د دې مخکې عایشه رضی الله عنها وی چې ما به بیا د غوښې یو پوټی راواغستو او ما به ترې غوښه وشو کوله یعنې هډوکې راواغستی کې غوښه دا به ترې وشو کوله خوړه به بیا به مې رسول صلی الله علیه وسلم له هغه غوښه ورکړه نو د هغه ځای نه به یې غوښه وشو کوله د کوم ځای نه چې ما شو کولی وه او زه به وي د حیض په حالات کې وم نو دلته اوس عایشه رضی الله عنها دغه حدیث کې وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم به ما سره مباشرت کوي یعنې ما سره به میلاوېدو دلته د میلاوېدو نه مطلب کوروالی نه دی ځکه خو به هغې ته وایي چې د ځان نه کپړه
صادر یا لنگ دا تاو که وانا حایز او زبا دا حیز پا حالاتو که نو دینا مطلب دا شو چه خز و خاون یو زو دا کی دیشی اگر که دا خز بیماری پا یو کپڑا کی پا یو صادر کی پا یو کمبل کی اس خبره نده خو چې دومره کپړه یي د زنانه په بدن چې د نامنه زنګونه پورې دا پټی چې خاون دغه ګناه کې واقع نشي ورځو دې مسلې لري که چېرته یو سړی دا کار وکړي دې څه جرم دی نو د هغې دپاره به زنانه ځان لرې ساتي نو یاده کوي دا خبره دا ته خلاصه ذکر کړم د حایزې زنانه سره سملاسته جایز دي د هغې نه خون اخیسته جایز دي د نامنه بره د زنګون نه لاندې دغه پخلی کولی شي کومه زنانه چې بیماري کې هغه پخلی کولی شي د خاون سر انځلی شي د خاون کپړې انځلی شي د خاون ویښته د سر هغه منګزولی شي څاروی الالولی شي موږ دا مسله بیان کړې وه نږدې ورځو کې یاد ده څه دلیل به ما ذکر کړی شپنکۍ چې هغې ګډې ویزې ساتلې او یو ګډه پکې مړه کېده او هغې په کاڼي باندې حلاله کړه بیا رسول صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو چې دا موږ خوړی شو که نه هغه ته یې خوړی شي نو هلته موږ دا وایو چې رسول صلی الله علیه وسلم دا تپوس ونه کړو ځکه چې زنانه ده نو زنانه باندې خو دا بیماري راځي چې دا بیماره وه او که نه وه چې دا سوال یې ونه کړو معنی دا چې حیضې زنانه ذبیحه څه ده هغه حلاله ده بلکې هلته خلکو دا مسله راوستې چې زنانه حیض او که غیر حیض چې دا څاروی حلالولی شي او که نه شي نو یې زنانه به څاروی نه حلالوي دا بې بنیاده مسله ده د صحابه کرامو د بیبیانو نه ډېرو نه نقل دی چې هغوی څاروی حلال کړی او په دې کې حرج څه دی یعنې د حرمت یو علت خو به وي که نه چېرې دې دلاسې حرامه ده او زنانه څاروی نشي حلالولی په دې هېڅ دلیل نشته صحیح زنانه څاروی حلالولی شي که دا په بیمارۍ کې وي او که دا نه وي په بیمارۍ کې که دا پاک او که دا په بیمارۍ کې هر حال کې زنانه ذبحه کولی شي او ذبحه څه ده دا برابر ده ځکه یو عالم دا مسله بیانولی سي خوشطبیعتۍ دپاره وي د زنانه حلالول جایز دي دا مطلب نه چې زنانه حلالول جایز دي چاړه راوله زنانه حلالوه هغه جایز دي د زنانه حلالول یو څاروي لره دا جایز دي که دا پاکی او که دا حیضی په هر حال کې برابر دي او په دې باندې د قرآن او حدیث نه ډېر دلایل دي اوس دې مسلې ته راځو چې د دې کله زنانه باندې مهواري خاوند خو سره کوروالی نشي کولی او دې حدیث ته غوږ کښېږدی امام ترمذي امام ابن ماجه راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي من اتی حائضه څوک چې د حایزې زنانه سره کوروالی وکړي او امرأة فی دبورها یا د یو زنانه سره د شاله طرف نه کوروالی وکړي او کاهنا یا په جادوګر کوډګر نجومي پسې لاړ شي فقد کفر بما انزل علی محمد نو د انکار وکړو د هغه څه نه کوم چې په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوي دي معنی دا چې مسله سخته ده که اسانه ده سخته ده او دا یعنی شریعت موږ ته ګورې په منځ منځ کې دا ښیي چې شهوت په خپل کنټرول ساتي دا فرق دی په مسلمان کې او په غیر مسلمان کې د مسلمان شهوت پسې کنټرول به وي ځان نه به زناور او څاروی نه جوړوي بعضو خلکو والعیاذ بالله د ځان نه زناور او څاروی جوړ کړی ځي ته نه ګوري حالاتو ته نه ګوري مخامخ دی انسان ته نه ګوري دنه به زناور جوړ شي بلکې زناور ته د ډېرو نه زناور ښیي دي بیا ته به خپل شهوت کنټرول ساتي ته مسلمان
باندې باز زنانه حرامي دي. لکه ګوره الله قرآن کې ذکر کړي میاندې ستاسو، خویندې ستاسو، تروریانې ستاسو، خالاګانې ستاسو، او داسې بیا ځه د خویندې به نه جمع کې، ترور او خورزه به نه جمع کې، ترور او ورویره به نه جمع کې، چې څلور ښځې دي پنځه به نشي کولی. دا ټولې خبرې موږ ته دې لپاره بیانوي چې ای مسلمانه ته به شهوت کنټرول ساتي. ستا مرضي خبره نه چې څه کې کوه، شهوت به کنټرول ساتي. دې بعضو ته سړی وګوري که نه دا بعض کیسونه مخې له راشي وایي پلانې علاقه کې د شپږو کالو جنۍ سره وایي چا زیاتې کړې ده ووژلې ده. سړی حیران شي، یعنې هغه څو کاله مخکې څلورو کالو جنۍ سره. زه حیران یم والله چې دا د کوم ځای شهوت دی. انسان دا خو د زناور نه هم بدتر دی، د زناور نه چې څلورو کالو ماشوم، دا د کوم ځای شهوت دی؟ مسلمان شهوت کنټرولي. ګور روجه موږ روجې نیسو که نه، تا ته وایي سحر نه ماښام پورې به شهوت نه ځان لرې ساتي چې ته عادت شي په دې باندې. زناور خو به نه یم چې هر ټیم به بس شهوت او شهوت او چې کم ځای یي او څه یي. نه، د شهوت د پوره کولو یو وخي د هغې دپاره خپل حالات دي، د هغې دپاره بعض خلک دي چې د هغوی نه شهوت پوره کول جایز دي، د بعضونه نه. مسلمان داسې زناور غوندګي نه وي، نه څاروی. لکه د انګریزانو د ملک ته ورشه، انګریزانو د ملکونه هلته دا قصې نشتي چې څه دې وکړو. اوس هغه د انګریزانو هغه قصې به موږ پخوا کولې د غیر مسلم، اوس د مسلمانانو په ملکونو کې داسې کارونه شروع شوي ته به حیران شي. هلک چې وي د هلک باندې مین شوی او هلک وي د هلک سره کوشش کوي چې واده وکړي، او جنۍ د جنۍ سره، او ماشومه جنۍ وي هغې سره بدکار، ماشوم هلک سره بدکاري شوې ده وایي چا وژلی بیا ګزار کړی. موږ به مخکې قصې د یهودو نصاراو کولې چې را خلکو ته ووایي چې وګوره، اوس به قصې د دې خپلو کوو چې داسې خلک کوم شته. نو د الله نه یره پکار ده او شهوت خپل په کنټرول کې ساته. مسلمان په شهوت لپاسې، شهوت په مسلمان لپاسه نه یي. ګورې ته په دې شهوت باندې لپاسه اوسه، لکه څنګه چې سورلۍ باندې سړی سوري او دا سورلۍ د ده په کنټرول کې چې کوم ځای ته تاویي هغه طرف ته تاویي، او کله تیزی کله روکې. دغه شان به د شهوت د دنیا د مال د هر څه په دې به ته سوري، دا به په تا نه سورېږي. بعضو ته سړی وګوري والله سړی شکر ادا کړي او الحمدلله ووایي. د زناور نه به هم بدتري بچې څه یې وکړو. داسې واقعې به واوري چې ته به حیران شي. د جی د خینې سره تعلق دی، او د جي د خواښې سره تعلق ته والعیاذ بالله، او د جي د ویل راله مزه نه راکوي. موږ ته مسلې ډېرې راغلي تپوسونه کوي، نو سړی حیران شي. او دا کله کېږي چې کله سړی د دین نه لري، چې کله د دین نه لري وي که نه، نو د شهوت به دنه زناور او لیونی جوړ کړي. خو چې کله دینداري د پکې وه نو شهوت به د پکې دا نه چې په دینداره سړي کې شهوت نه، شهوت خو به انسان کې. او د امتحان ته وګوره د دینداره سړی نه دی ګناهونو نه چې ځان لرې ساتي، دغې شهوت د نورو نه ډېري، ځکه دی د ګناهونو نه ځان لرې ساتي، دی په حرام کې شهوت نه پوره کوي. سره دی چې شهوت د ده ډېري، شهوت یې په کنټرول کې ساتلی، او ځکه خو الله اجر ورکوي، او ځکه خو الله اوچت مقام ورکوي. نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. یو حدیث کې داسې راځي، بعضو علماو کمزوری کړی دی او بعضو ته حسن وایي، چې اذا وقع الرجل، دا امام ترمذي امام ابو داود راوړی، اذا وقع الرجل باهله وهي حائض، چې کله یو سړی د خپلې ښځې سره کوروالی وکړي او هغه د حیض په بیمارۍ کې، فلیتصدق بنصف دینار، نو دی به صدقه ورکوي نیم دینار. د عبدالله بن عباس روایت ته امام ترمذي کې وضاحت داسې دی، وایي که وینه سری فدینار او که وینه زیړی فنصف دینار، بیا نیم دینار دی. وینه سری دینار
چې نیمه زیړی وینه بیا نیم دینار. ولې؟ ځکه چې وینه سره ده د اولنۍ ورځې دي، نو نږدې ورځو کې د شهوت پوره کړی ده او دومره صبر دی نه کوي، نو جرمانه غټه ده، 1 دینار به ورکوي. خو چې کله د زنانه د بیمارۍ ورځې تېرې شوې، وینه زیړه شوه، اخرنۍ ورځې دي، نو نیم دینار په ده باندې جرمانه کېښودی شو، ځکه چې په ده ورځې تېرې شوي دي، صبر ورته لږ ګران شوی. خو بیا هم کار ناروا دی، بیا هم کار څه دی؟ ناروا دی. او ځکه بعضو علماو دا حدیث صحیح کړی او دا جرمانه به ورکې. اوس سوال دی چې د دینار نه څه حساب نن سبا جوړېږي؟ دا دینار دغه کویتې دینار نه دی او نه د بحرین دینار دی او نه د بل ځای. دا دینار هغه دی کوم چې د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې. نو لنډ حساب به یې راته ووایو چې دینار چې دی دا څه د پاسه 4 ګرامه سره زر دي. دینار یو تقریبا پاو باندې 4 ګرامه سره زر دي جوړېږي. نو بیا نیم دینار سره پاسه 2 ګرامه شو. بیا به ته حساب ولري ګرام په سوی لګو. مثال کې ګرام په 200 ریاله دی مثال هسې. او سړی ښځې سره کوروالی وکړي په اولنۍ ورځو د بیمارۍ کې، په ده باندې څومره جرمانه ده؟ 900 تقریبا لګه. ځکه چې داسې زه د خپل طرف د سرو ریټ به ته معلوم کړي. نو اخري ورځو کې بیا په ده باندې 400 یا سره پاسه 400 هغه په ده باندې جرمانه شو. دا به دې صدقه ورکوي چې الله ورته دا ګناه معاف کړي. دا معمولي خبره نه ده. د هغې نه بعد حدیث راوړی دا هم د عایشه رضی الله عنها دی. ولې دا حدیثونه د عایشې زیات دي دې باب کې؟ د کور مسایل دي، نو بهر صحابه کرام خو نشي بیانولی. او ځکه دا بعض خبیثان چې کله اعتراض کوي که نه چې رسول صلی الله علیه وسلم دومره ډېر عمر او د عایشې رضی الله عنها سره واده وکړو د هغې دومره کم عمر دا ولې او دومره شهوت؟ نه، خبره د شهوت نه ده. خبره که د شهوتونو وی نو د رسول صلی الله علیه وسلم صرف دقه یوه بیبي ده چې دی پیغله کړې ده، دا نورې ټولې کونډې وي، یا خاوندان مړه او یا طلاقې شوي دي. نو که د شهوت دپاره یې کول او عمرونه پکې ډېر ډېر عمرونه والی دي او د رسول صلی الله علیه وسلم د پکې مشران هم دي، دی پکې ولې کم عمره کړې ده چې د علم یې زده کړي او خلکو ته یې بیان کړي. نو دا وګورئ که بله یوه بیبي د رسول صلی الله علیه وسلم دومره علم نه دی رانقل کړی امت ته لکه دی چې رانقل کړی، ځکه چې دا کم عمره وه او په کم عمر کې علم دا په ذهن کې ښه کیني. او ځکه دا مشهوره خبره ده د ځوانانو دپاره دا فایده ده او مشران دې نا امیده کیږي نه. وایي په وړوکوالي کې علم کول په کاڼي کې لیکل دي او په بوډاوالي کې یا چې عمر زیات شي په دغه وخت کې علم کول د اوبو په غاړه لیکل دي. د اوبو په غاړه لیکلو کې څه چې دي اوبه پرې راشي ختمې شي. دا بل په کاڼي کې لیکلي بیا ترې نه هېرېږي. ځوانۍ کې چې کومه خبره سړي ته یاده شي وړوکوالي کې اوس موږ ته چې ډېرې خبرې یادې دغه عمر خو لا پرېږده ځوانۍ کې سړي ته یاد دي چې وړوکوالي کې یعنې 7 کاله عمر او 8 کاله هغه خبرې اوس هم ذهن کې تاویږي راتاویږي، بلکې هغه نقشه هغه شکل د انسان هغه مخې ته راځي چې دا داسې و دا داسې و. بیا چې کله سړی عمر ډېر شي نو په خبره پوهېږي ښه خو یادېږي ورته زر نه، او په وړوکوالي کې سړی په خبره پوهېږي زر نه او یادېږي ورته زر. یعنې موږ چې به کله او اوسه پورې الحمدلله زه طالب علم یم، علم یې زده کوم، چې کله به د استادانو سره ناست خصوصا هغه وخت کې چې کله دا عمر داسې د 20 خواوشا کې و، نو بس یادوله به م نور به پوه نه و چې دی وایي څه او داسې ګران علم به بعض داسې علم چې هغه ډېر ګران خبره به راته یادېده هسې به راته یاده وه، خو زه به خپله هم پوه هم نه وم چې دا ما چې یاد کړي دا ما څه یاد کړي. خو بیا ورو 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 چې دا علم او عمر ډېرېږي سړی به خبره پوهېږي.
نو بیا پوهېده اسان شي یادول بیا ګران شي چې کله عمر زیات شي. عمر زیات ما ویل دا نه چې اوس سړی 15 کال ووایي چې زما عمر زیات شوی نه. او چې څوک کوشش وکړي نو هغه ته په بوډاوالي کې هم یادېږي. څوک کوشش وکړي لکه بعضو بوډاګانو 80 کاله عمر دی قرآن یاد کړی، 80 کاله عمر یو زنانه مخکې ورځ کې بوډۍ وه هغې قرآن یاد کړی. نو چې څوک کوشش وکړي نو کولی شي. الغرض عایشه رضی الله عنها دا روایت په دې زیات بیانوي ځکه چې دا د کور خبرې دي. نو هغه وایي چې وکان یخرج رأسه الی وهو معتکف فاغسله وانا حائض. رسول صلی الله علیه وسلم په اعتکاف کې، اعتکاف به کوم ځای کې کوو؟ مسجد اقصی کې، مسجد نبوي کې، که مسجد حرام کې؟ مسجد نبوي کې. دا حدیث صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. وی هغه په اعتکاف کې او سر به یې ما ته راوویستو په کړکۍ کې یا په دروازه کې. د ټولو نه نږدې کور د رسول صلی الله علیه وسلم په بیبیانو کې هغه د عایشې رضی الله عنها کور دی جومات ته، تر دې چې د هغې نه ډایرکټ دروازه یا کړکۍ هغه دی جومات ته وه. او اوس هم تاسو لاړ شئ مسجد نبوي کې مو لیدلی که نه؟ تاسو چې کله د رسول صلی الله علیه وسلم په قبر باندې تېرېږئ دا د عایشه رضی الله عنها کوټه ده. او بیا هغه ځای ته وګوره کوم ځای کې چې منبر پروت دی اوس دا امام چې په خطبه کوي، دقه ځای کې د رسول الله وسلم امام چې پکې ولاړ دی عفوا محراب، دقه ځای کې به رسول الله وسلم ودرېدو. او ځکه یې ویلي زما د کور نه د منبره پورې چې کوم ځای دی دا د جنت یو ټوکړه ده، دغه ځای ته روضه وایي ریاض الجنه. او شاته پسې همدقې سره متصل د عایشه رضی الله عنها کوټه ده. نو هغه به په اعتکاف کې ناست و، د جومات نه به یې سر وردننه کو کور ته، ځکه چې معتکف بلا ضرورته د جومات نه نشي وتی. نن سبا د اعتکاف نه هم خلکو ګپ جوړ کړی، کینونه اعتکاف ته وایي. چې 15 ملګري به نشي او ډوډۍ ګانې او خوراکونه او فیسبوک او ګپ شپ او موږ اعتکاف کې او بیا چې د اختر په شپه راوځي مبارکیانې چې کوي مې ورکوي ته به دوی کشمیر یا فلسطین فتح کړی دی. اعتکاف دې دپاره وي چې یو سړی جومات کې کښېني دی د دنیا نه ځان پرېږدي، بلا ضرورت دې نه راوځي. قرآن تلاوت، چړاګانې، دعاګانې او منځونه تلاوتونه دې دپاره خلک ناست. نو ما به له سر وینځو و انا حاید او زه به د حیض په حالات کې وم. نو روایت ولې راوړو؟ یعنې حایضه زنانه خپل خاوند له لاس وروړی شي د هغه خدمت کولی شي. د دې نه یو بله مسله هم راووته چې ښځه به د خاوند خدمت کوي. رد دی په هغه علماو باندې کوم چې وایي چې نه په ښځه باندې د خاوند خدمت نشتی. او دې زنانو کې چې داسې لږې غونته کې پوهه او داسې چې ته حدیث نه مې اورېدلی بیا دغه مولیانو دا قول یې اورېدلی که نه کوم مولیان چې وایي چې خدمت لازم نه دی بس ځای په ځای وایي. ما نه پکې ډېرو تپوس کړی دی هسې لکه زنانه باندې خو د خاوند خدمت لازم نه دی او یا د دې خوا خسخر خدمت لازم نه دی. او دا په غاړ دین کې به دغه یو دوه درې مسلې یادې کړي د ځان دپاره. نو بس خلک په دې ټول دین کې ځان دپاره داسې لږ فایده ګوري. نو صحیح خبره دا دی چې ښځه باندې د خاوند خدمت لازم دی څومره چې د هغې وسي دا ورسره ده، اوس نه زیات نه. نو ما به له سر وینځو. دا څومره ګوره د مینې محبت ژوند دی چې ښځه خپل خاوند له سر وینځي او چې څومره د ښځه خاوند یو بل سره د مینې محبت ژوند تېروي په ټول کور کې سکون او اطمینان. ځکه چې دا ښځه خاوند دا معمولي څوک مه ګڼئ. ګورئ هم د یو سړي د یوې ښځې نه پوره معاشره او قوم جوړېږي. ګورئ که نه چې ښځه او خاوند میلاو شي نو خو د هغې نه بعد دا بنیاد کېښودی شو. د دې نه بعد به قوم معاشره خاندانونه د هر څه جوړېږي. دا معمولي مه ګڼئ. نو که بنیاد برابر وي مخې ته هر څه برابر وي. او موږ ته هېڅ ضرورت نشتی چې موږ د انګریزانو نه یا د انډیا والو نه او یا د ډمانو نه مینه محبت زده کړو.
الحمدلله زمونږ په شریعت کې گنجایش د مینې محبت شتي د ښځې او د خاوند په منځ کې، خو د ښځې او د خاوند په منځ کې یعنې ښځې او د خاوند محبت دی. باقي مینه محبت د مور پلار سره هغه شریعت کې ځان له ځای دی، د پلار سره ځان له، د بچو سره ځان. نو هېڅ ضرورت نشي چې یو سړی مینه محبت یې زده کوي د چا نه؟ د انګریزان. هغه مینه محبت خو نه، هغه فحاشي ده. هغه څه ده؟ فحاشي. او دب هم د ځان نه دغه جوړ کړی او ګل به یې راغستی لکه څه چلې دا جي ویلنټاین ډے دی. ویلنټاین پکې چا راوستی؟ ویلنټاین خو فحاشي ته دعوت. په ټول کال کې تا یو ورځ ګل راغستی راروان کړی. موږ روزانه ګلونه کور ته وړو او موږ په مخه دا قیسې د مینې محبت ته کوو. تا صرف یو ورځ ګل راغستی د انګریزانو په ځای کې دا جي ویلنټاین دی. یو سړی چې کله اسلام پرېږدي په ګډوډو سر شي په ټول کال کې جي وي دا مدر ډے دی، دا د مور ورځ ده. نو په دې ورځ به د مور قدر کړي. 360 ورځو کې به یو ورځ د مور قدر کړي. موږ ته خو ویلي چې خپل دی جنت دی، موږ خو ته ځان قربانوو. روزانه چې کور ته ننوځو تندی مو له ښکل کړی چې راوځو تندی ته ښکلو اجازت والو چې ستاسو اجازت ته وځو. او دا ځوان یو ورځ یو نن د مور ورځ ده، او نن پکې د پلار ورځ ده، او نن پکې د استاذ ورځ ده. ما ته دې بعضو کسانو میسیج راولېږي د استاذ په هغه ورځ باندې والله تعالی عمر جون درکړي. ما روزانه راته دوا کوه، ته په دې ورځ دې کیسې شروع کړه، په مخه راته دوا کوه که استاذ مې ګڼې. ته به ټول کال دې ورځې ته پروت یې چې ما ته دوا وکړې. موږ خو د استاذ په مخه قدر کوو. دا عجیبه کوي د مزدور ورځ ده. زمونږ رسول صلی الله علیه وسلم خو موږ ته نصیحتونه کړي چې د مزدور به هر وخت خیال ساتي او د هغه حق به ادا کړي. نو زار او قربان د دې دین نه چې ښایسته دین دی. ها د هغې نه بعد حدیث راوړی دی، دا هم د عایشه رضی الله عنها روایت دی. وایي چې كان رسول الله صلی الله علیه وسلم یتکئ فی حجری، رسول صلی الله علیه وسلم به زما په غېږه کې سر ایښودی فیقرأ القرآن، نو قرآن به یې لوستو وانا حائض، او زه به د حیض په حالات کې. صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا روایت دی. د حدیث نه ډېرې مسلې راووتې، خو بنیادي مسله څه ده؟ یعنې د حیضې زنانه په غېږ کې سر ایښودی شي. سر ایښوده پرېږده، دلته څه کوي؟ قرآن تلاوت کوي. زنانه داسې نه ده چې دا بیماره شو چې بس دې نه ځان لرې ساته او دا چې ګندګي پورې نښتې. نه رسول الله وسلم به د هغې په غېږ کې سر ایښود قرآن تلاوت به یې کوو. نو یو خو دې دغه مسله راوته، بله د ښځې او د خاوند ژوندي سي. موږ یعنې صفا خبرې به کوم، خفه کېږئ به نه. موږ پښتانه یا خو د حد نه وړو او یا را کوزي وکمیږو. که ورته ته ووایې چې د ښځې سره به مینه محبت کوي، دومره مینه محبت شروع کړي چې شرمونه جوړ کړي. که ورته وایې چې نه ګوره سړی ګزاره کوي لږه، نو بس بیا ورته د انسان په نظر نه ګوري، منځ کې به اوسي. بعض ځایونه داسې بعض وخت داسې چې ښځه خاوند یو بل سره مینه محبت کوي، نو بعض ځایونو کې سړی ځان ساتي. دروند سړی او هوښیار سړی څوک یې ده ووایم؟ مناسب ځي کې مناسب خبره او مناسب کار کوي. اوس یو سړی زه په ښځه مین یم، پلار غریب بهر ناست دی، کور کې دی، دا پلانۍ راځه راځه کمرې، بیا بې شرمي ده. او بیا راشي وایي یاره دا مشران چې دي دوم سختي، مشرانو هېڅ سختي نه جوړ کړې، او تا کې حیا نشته. مشر ناست دی، ته دا قیسه کې. نو دا اوس اسلام تا ته سختي نه، اسلام خو تا اجازت در کړی، خو اسلام تا ته آداب هم ښوري چې با ادبه انسان جوړ شه. دا پلار ستا ناست دی، مور ده، مشران دي، کشران دي. دا خو پلار دی، دا خو مور ده. ځکه زمونږ والد صاحب د الله وبخښي، الله یې د قبر د جنت باغچه کړي، هغه به ما ته دا قیسې کولې د مشرانو دا چې زمونږ ځواني به څنګه وه، او ما له به ډېره مزه راکوله. اوس هم ما له یعنې زه درته دا د زړه خبره وکړم، د سپین ږیرو سره ناسته ما له انتهایي مزه راکوي چې زه واورم د دوی نه چې دوی حالات څنګه وو.
چې ښکلی وخت تېر کړی د حیا او د عزت. نو هغه به یو خبره ما ته دا کوله چې موږ به د پلار په مخ کې او د مور په مخ کې ویښتونه موږ ګزول، ځکه چې یعنې موږ به دا وي چې اوس به دی وایي چې دی دومره شو چې زما په مخ کې شونډۍ اړی راړی. څه قدرمن خلک وو. او اوس د پلار په مخ کې کنځلې او بدې ردې، او پلار غریب انسان له ناستې دی په موبایل کې ګوتې وایي. هغه غریب ستړی شي، پاسې خپلې کمرې ته لاړ، ځکه چې د خبرو څوک نشته، او ټول فیسبوک دی، ټیک ټاک دی، ویډیو ده، آډیو ده، او سندري دی، او فحاشي ده، او غریب دغه شان ناست دی. او د پلار په مخ کې سونډې اړول دا خو اوس عامه خبره جوړه شي. کوم سټایلونه چې کوي او کومې قیسې چې کوي، نو داسې ښه خبره نه ده، که نه ښه خبره؟ ښه خبره نه ده. مشرانو مخ کې بعض کارونه بعض خبرې سړی نه کوي. د هغوی د خیال ساتلو دپاره د هغوی ادب دی، د هغوی احترام دی. نو موږ یا سم واوړو یو کار کې او یا بلکل را پرېوځو. که ورته وایي چې د دې ښځې حق شتي او په دې دې پوه وکړو، یو دومره حق وله ورکوي چې هغه مور پلار پاتې کړي. که ورته وایي چې د مور پلار دې حق دی، چې د هغوی طرف ته دومره توجه ورکوي چې ښځه پاتې کړي. نه، د هر سړي خپل حق دی، او د هر ځي خپل کار دی او خپله خبره ده. نو الحمدلله زمونږ دین کې د مینې محبت مجال شي. اوس دا وګورئ، رسول صلی الله علیه وسلم د عایشې په غېږه کې سر ایښودی. نو زمونږ دا دین داسې نه چې دا د وحشت دین دی او دې کې څه نشته. الحمدلله. خو چې چا ته معلوم وي چې چا دین زده کړی که نه، او زه دا دعوت ورکوم د دې ځای نه ټولو هغه نارینو ته او زنانو ته چې د هغوی ودونه شوي دي، چې ژوند د مینې محبت تېروي. بعض خلک روټیني ژوند تېروي. روټیني څه مطلب دی؟ یعنې بس دا د ښځه او د خاوند دی او د مرګه پورې به دوی یو ځای اوسېږي بس. نه، دا روټیني مه تېروه. دا ستا ملګري دی، ته د هغې ملګری، دا به د مینې محبت ژوند تېروي. او بله دا ورسره یاده که، دا به راته ډېر مشکلات اسان کړي که زما دې خبر باندې عمل وکړو. او دا رسول صلی الله علیه وسلم ویلي دي، حدیثونه دا واضحه ده چې څه ته د دې ښځې دپاره کوې که نه، الله بې تعالی اجر درکوي. دې له ته رزق ګټې، هسپتال ته یې بوځې، خیال یې ساتي، الله تعالی اجر درکوي. او هغه چې ستا څه خدمت او څه قدر کوي، الله والا اجر ورکوي. که چېرته د دې دواړو په زړه کې دا وي، نو څومره ښایسته ژوند به تېرېږي. نو رسول صلی الله علیه وسلم ته وګوره څوک دی. عوامو په ذهن کې دا ده چې داسې دینداره سړی نو هغه به د دې قصو نه ځان بلکل لرې ساتي. او دا د دیندارو امام دی، دا د دیندارو امام دی. دا خو لا پرېږده، دا خو ګټه قصه ده. که چېرته مولوي صاحب ولیدو چې د ښځې سره روان دی، به دا بله جاښه جوړه شوه. ته وګوره ښځې سره روان، دې به هر څه کوي. زه دې سهار کې ورزش کوم. یو ورځ راته یو کس ته ورزش ما ولې څه چلی ورزش ته به د بدن خیال ساتي، ته د شوګر نه یېرېږي، ته د بلډ پریشر نه یېرېږي، ته د هر څه نه یېرېږي، ته د زړه د دورې نه یېرېږي، ته بدن برابر ساتي. زما دپاره دې هر څه حرام کړي دي. موږ خو وایو چې دا دینداره ښه مزید د دنیا نه والي، په دوی هم پیرزو ده که نه. دینداره الله ته نږدې دي، پرېږده چې دا دنیا وخوري. هسې خو هم خلک یې خوري که نه دا دنیا، نو چې څوک یې وخوري؟ دا دینداره یې وخوري، مزه کوي دوی سره. دا اوس لکه پابندي ده، دی به ورزش هم کوي، دی به مزې هم. خو مولوي صاحب او شیخ صاحب او مفتي صاحب دی به صرف ماله مونځونه کوي او جنازې به کوي. دا بعضو مولیانو دغه طریقه جوړه کړې ده هلته، ځکه دوی ذهن کې دوی په ذهن کې ځکه دغه قصه ناست دی. د ده نه زړه څه غواړي، نه دی ښه خوراک کول غواړي، نه به دی غټ هوټل ته ځي، نه به دی د ښځې سره ګرځي، نه به دی په ښه ګاډي کې ګرځي، نه به تورې چشمې لګوي. تورې چشمې ځان له جرم دی. نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. دې نه بله دا مسله هم راووته، اکثر ګورې دا خلک تپوس کوي
چې په ملاس ته قرآن ویلی شي او که نه، نو دې نه څه ثابته شوه؟ ویلی شي. یو سړی پروت او قرآن وی. اخرنی حدیث دی باب کې عن معاذه دا وی ما د عائشه رضی الله عنها نه تپوس کو چې ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، دا سی چلی چې دا حایض زنانه د روجي قضا به راوړي او د منځه نه راوړي. خیال هم د دې سوال ته که نه، حایض زنانه باندې روجه او مونځ دواړه بند دي، خو وروسته به څه کوي؟ د روجي قضا به راوړي او د منځه به نه راوړي. دې حکمت څه دی یادې کوي؟ دا مونځونه ډېري، د دې قضا راوړه بیا ګرانه ده. څومره یعنې شریعت ځای په ځای مونږ ته اسانتیا جوړه کړې. هر چې روجي دی هغو لګي دي، یعنې 6 ورځې روجي دي، 7 ورځې. اوس د 6 ورځو 8 9 10 پورې ته مونځونه حساب کوه، ډېر ښه مونځونه ترې جوړ شو، نو هغې قضا راوړه څه دي؟ ګران دي. نو دې تپوس وکړو چې دا ولې؟ هغې ورته احروریة انت، ته حروریه خو نه یې که نه، دا نسبت ته حرورا ته. حرورا دا یو کلی دی کوفه عراق کې، کوفې ته نږدې. او دلته اول پیر خوارج را جمع شوي. خوارج دا چې په ګناه باندې سړی کافر کوي او مسلمانان وجني، هغه خوارج اول پیر دغه ذکر راوتي. نو هغې ورته ته هم ګوره خوارجو کېږه څنګه، د خوارجو ذهن سخت او تقوا کې اوړېدلی، تقوا کې څه حد نه اوړېدلی. ګوره رسول الله وسلم صحابه کرامو ته وایي خوارج چې وینئ که نه، نو تاسو به د خپل منځونه سپک وګڼئ. یعنې چې صحابه کرام خپل منځونه سپک ګڼي چې هغوی به څنګه منځونه کول. ځکه زه اکثر دې ملګرو ته وایم چې دا ډېر زیات په عبادت کې ورننوتی، د حد نه اوړېدلی، یو خو حد وي، نو دی به چکې ګورئ. دی کله نه کله په دې عبادتو کې دومره ورننوتی چې د الله د حدودو نه م اوړېدلی. لکه اوس زه په الله مثال کې مین یم، مثال درکړو، زه اوس په الله مین یم او د الله په احکامو مین یم. نو الله دا وایي د خوارجو نه زیرې دي سي. اوس الله دا وایي چې د ګناهونو نه ځان لرې ساته، او په دې ګناه ته کافر کېږي، په دې نه کافر کېږي. دا د الله د دین مسله ده. اوس دی په الله مین دی، دا نه چې د الله دشمن دی، دی په الله مین دی، خو په دې مینه کې غلو ده. هغه مینه د شریعت په حدودو کې دننه نه ده. اوس څه کوي؟ د شریعت سره مینه دا په حدودو کې دننه ده. یاره وی د الله حکم دی او هغه دې نه منلی کېږي. څوک چې هم د الله نافرماني کوي دا کافر مرتد دی، وجلې پکار دي. دا فتوا در څه نه ورکړه؟ تقوا کې د حد نه اوړېدلی. نو ځکه زه اکثر دې ملګرو ته وایم، یو پیر مې ملګرو ته دا خبره وکړه، علما نه هغو تعجب وکړي، اوس ناشنا خبره دې وکړه. ما چې ډېر د حد نه اوړېدلی که نو دی به ګوره چې کې نو د دې خوارجو ذهن سخي. اوس هغه وایي چې ولې دا مونځ قضا نه راوړي او د روجې راوړي. یعنې اوس کیدای شي عایشه رضانه وایي چې دا هم د خوارجو نه، یعنې خوارجو ذهن سخته وایي چې څنګه د روجې قضا راوړي دقه شان دی د منځه هم راوړي. وی ما ورته چې لستو بحروریه، نه زه خوارجو کې نه یم، زه حروریه نه یم، ولکني اسأل، ځان پوه کوم. هغې ورته کان یصیبنا ذلک، دا بیماري په موږ باندې به راتله. فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي د روجې قضا به راوړئ، د منځه راته نه ویلي چې قضا به راوړئ. مسله ختمه شوه. د هغوی مسلې به په دې ختمېږي. پیغمبر راته ویلي چې داسې به کوئ، پیغمبر وایي چې داسې مه کوئ، بس. او چې په دې هم د چا مسله نه حل کېږي، نو په څه به یې حل کړي؟ بعضو ته چې د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث ذکر کړي، نه نو بیا به کسی شی دی، خبره حل شو. دا حدیث امام بخاري امام مسلم راوړی. په دې سره چې دی دا باب الحیض هم ختم شو او کتاب الطهاره د طهارت مسائل مکمل شو. او انشاءالله را روان درس نه به کتاب الصلاة شروع کوو، د مانځه مسائل او یو مسله د مانځه به انشاءالله واضحه کوو. او دې درسونو نه یعنی چوټي کول، حاضري نه کول لوی نقصان دی. یعنی طهارت ته مسائل تقریبا 21 نشستو کې او ناستو کې بیان شو. په دې کې ډېر قیمتي مسایل بیان شوي دي. که څوک راغلی یو یاد کړي او نوټ کړي نو لوی خیر یې د دې ځای نه ویو، او چې څوک پکې نه وي شریک شوی نو ګټې مسلې هغه ته پاتې شوې پټې.
اوس د مانځه مسایل دي موږ ټولو ته ضرورت لرو دا هم ته شان تفصیلي بیانېږي الله دې موږ پوه کړي په دین باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبلة قلبي كعبة ربي